الرحیم. راځو ګرانه نن زموږ استاد د کمپیوټر د سبق درېیمه ورځ ده. بعضې ورونه نوي دي، هغوی دپاره وایم دومره څه تېر شوي نه دي. غونډ یا 10 منټه سبق هم وي یا 20 منټه سبق وي. نه هغه خبرې تېرې شوې ساعت دېمې چې ته په دفتر کې پاتې راشي یا یو مشکل سره مخامخ شي. پرون موږ صرف دا ویلي چې موږ او تاسو سره دا کومه وینډوز چې استعمالو دا فرست ټایم په سن 1983 کې جوړه شوې په 1983 کې. بیا هم ویلو چې موږ او تاسو سره آفیس یعنې ورډ، ایکسل، ایکسس، پاور پوینټ، ون نوټ، پبلش، ګروت، آوټلوک، سکایپي فور بزنس دا په 1993 کې جوړ شوي دي. دا ټول مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړي دي او مایکروسافټ کمپنۍ هغه کمپنۍ ده چې دا موږ او تاسو سره په امریکا کې لوکیټډ یا موقعیت لري. او دې مالک بیل ګیټس دی او موږ او تاسو ویلو چې بیل ګیټس موږ او تاسو سره دوه اولاد لري، مطلب دوی لوریانې دي او یو موږ او تاسو سره څه شی دی ګرانه زوی دی او دا 9 میاشتې مخکې د پلار مړ شوی. وعلیکم السلام. کې چې د هغې نوم ډبل بي یعنې بګ بیل ګیټس. د هغې نه بعد موږ ورته تاسو ویل د کمپیوټر نیډز یا د کمپیوټر ضروریات چې کمپیوټر هم ویلو 5 شیانو ته ضرورت لري چې موږ او تاسو سره هیومن یعنې انسان و، بلې الکترونیک یعنې بجلي وه، بلې ډیټا یعنې معلومات و، بلې سافټویر و، بلې هارډویر و. او بیا مو ویلو چې سافټویر هغه برخه د کمپیوټر ده چې موږ او تاسو لیدی شو خو لمس کولی نه شو. هارډویر هغه برخه د کمپیوټر ده چې موږ او تاسو لیدی شو او هم یې موږ او تاسو لمس کوي شو. بیا مو ویلو چې کمپیوټر ورځ تر بلې دا دومره رشد یا ترقي کوي د دې وجه یا لامل 4 کمپنیانې دي چې یو موږ او تاسو سره مایکروسافټ ده، یو اډوبي ده، یو موږ او تاسو سره ریکل ده، یو موږ او تاسو سره سیسکو. دا مو د پرونی سبق ریویو، دا پرونی سبق وګرانه. راځو ننني سبق ته. نو د کمپنیانو نه موږ او تاسو شروع کوو. زه اکثره دا پوښتنه د بعضې ورونو نه کوم چې څه ټایم دلته راشي کلاس ته. تم کمپیوټر چې فرست ټایم جوړ شو څومره و؟ زیاتره دا خبره کوي وایي لکه دا کوټه. دا خبره عام ده. فور ایگزامپل نن به په غټه کوټه کې ناستې وي به لکه دا کوټه، سبا په وړو کوټه کې ناستې بیا به لکه دا کوټه. سړی کنفیوز شي چې خدای اوس دا کمپیوټر په غټه کوټه کې ور واچي او که نه په وړې کوټه کې ور واچي. نو تاسو ته پرون ما دا خبره کړې وه چې کمپیوټر فرست ټایم جوړ شو د هغې وزن موږ او تاسو سره څومره و؟ 15 ټنه و ګرانو. په کمپیوټر کې په هغه وخت کې ټوټل 1,50,000 څه شو ګرانه پارټس، یعنې موږ او تاسو سره پکې پرزې وې ګرانه چې دا داسې و لکه دا مکمل کوڅه. د دې کوڅې غونته کې داسې به پروت و چې دې کې موږ او تاسو سره مکمل 1.5 لکه برخې وې. او هغې نه د کمپیوټر لګیا شو ورځ تر بلې ورځ تر بلې ورځ تر بلې لګی دی کمپریس کېږي کوچنی کېږي دې حالت ته راورسېد. اوس چین ویلي دي 2002 دعوه کړې ده، خو څوک وایي چې نه اوس 2015 دعوه کړې ده. او په فیوچر کې به زه داسې کمپیوټر راوړم چې په څه کې یا په قلم کې به څه کې به ګرانه په یو قلم کې به. خو دا د فیوچر خبرې دي، شاید ریلیزي کې شاید ریلیزي نه کی، خو قلم کې به څنګه اب رول کی لکه دې قلم موږ تاسو دا پیپ دی که نه دې نه به هغه د سکرین څه شی تاو وي او دلته به ورته وړوکې غونته کې څه شی لګولي ګرانه وړوکې غونتې اوسپنې لګولي به ورته چې هغه اوسپنه څنګه داسې پورته کې نو سکرین به ترې راکولاویږي 2 سکنډو نه والا تر 15 سکنډو پورې چې داسې نیسي او پرېږدي بس سکرین به څه شی کېږي سټاپ کېږي به ټچ سیسټم وي. بس کم کار کې کوه د دې سره بدلته یو آلی چې هغې آلی کې به د USB ځای وي، په هغې آلی کې به د سکرین ځای وي، په هغې آلی کې به د پرنټر ځای وي، هر شی به پکې. لکه تاسو دا موبایل وګورئ که نه پخوا به یو چارجر و، د هر موبایل دپاره به بیل چارجر و. بیا کمپنۍ نه راپاس دی وویل چې دا د کال موږ څومره چارجر ضایع کوو، دا چې خرابېږي او دا ګند یې وګوري او دا تاوان یې وګوري. نو نن ستا په داسې چارجر شته که نه چې په یو چارجر کې 100 چارجره راځي. د نوکیا چارجر هم پکې، د سمسنګ چارجر هم پکې، د سوني چارجر هم پکې، 100 قسمه چارجر په یو چارجر کې راځي. دا کمپنۍ سوچ کړې ده د پروفیټ دپاره راوستي. نو دا د فیوچر خبره ده. بیا چې بیرته بندوي بس صرف یو جلک به ورکوي پرېږدي به هغه پیپ نه بیرته څه شی کېږي رول کېږي به تاویږي به ته بس جب کې د کمپیوټر ته دا دی واله کمپیوټر. خو دا د فیوچر خبرې دي، شاید راشي شاید رانه شي. خو مطلب مې دا دی چې د هغې وخت نه راونیسه تر دې وخته پورې دا کمپیوټر داسې کوچنی شو. دا چا وکړو
تاسو ته مو چې دا څو کمپنیانې دي 4 یو کمپنی موږ او تاسو ویل چې هغه څه شی وه مایکروسافټ کمپنی وه بل موږ او تاسو ویل چې هغه موږ او تاسو سره اوریکل کمپنی وه بل موږ او تاسو ویل چې هغه موږ او تاسو سره اډوبي کمپنی ده او بل موږ او تاسو ویل چې هغه موږ او تاسو سره سیسکو کمپنی ده فی الحال زموږ او تاسو کار نن د چا سره دی ګرانه مایکروسافټ کمپنی سره زموږ او تاسو ټاپک نن څه شي کمپنی ده ګرانه د مایکروسافټ کمپنی ده مایکروسافټ کمپنی ګرانه موږ او تاسو سره هغه کمپنی ده چې دوی مارکیټ ته فرست ټایم وینډوز ورکړل کومه وینډوز یې ورکړل په 1983 کې دوی وینډوز جوړ کړل څه په نوم باندې CLI ډیرو نه موږ ته کې تاسو کو سرجی فرست ټایم چې وینډوز جوړ شو نو می څو کو 7 څو کو 8 څو کو 10 څو یو شي څو بل شي دا د نن سبا دی وینډوز ګاون سره آشنا دي خو په لومړي ځل چې وینډوز جوړ شو ګرانه هغه کومه وینډوز وا هغه CLI وا چې د CLI فل مطلب سره راځي کمانډ لاین انټرفیس دا د فل فارم دی ګرانه دا موږ تاسو سره لومړنی وینډوز CLI چې په 1993 کې جوړه شو چا جوړه کړې د مایکروسافټ کمپنی نه بیل ګیټس بل مایکروسافټ هغه کمپنی ده چې دوی فرست ټایم کمپیوټر یعنی دنیا ته څه شی رامنځته کړ MS Office چې د دې د وجې د کمپیوټر ډیر مشکلات شو ګرانه موږ تاسو سره سالو شو د ادارو ډیر مشکلات حل شو لکه فور ایگزامپل کمپیوټر کې لیکل کمپیوټر کې محاسبه کول کمپیوټر کې ډیزاینینګ دا ډیر مشکلات د MS Office په واسطه حل شو MS Office هغه پروګرام دی چې فرست ټایم په سن 1993 کې جوړ شوی دی په 1993 کې جوړ شوی دی ګرانه دا موږ او تاسو سره چا رامنځته کړي دا دوه پروګرامونه مایکروسافټ نن سبا مایکروسافټ هغه کمپنی ده چې په دنیا کې 95 سالانه 95% د څه شي ګرانه د سافټویر خرید او فروشت د چا په لاس کې دی ګرانه د مایکروسافټ کمپنی په لاس کې څومره ګرانه 95 سالانه د سافټویر خرید او فروشت د چا په لاس کې دی د مایکروسافټ کمپنی نه مایکروسافټ کمپنی هغه کمپنی ده چې بازار ته د دنیا څخه زیات تر سافټویر وړاندې کوي د دې څخه بل کمپنی مخکې په سافټویر ورکولو کې لا نشته او نه براشي مایکروسافټ کمپنی موږ او تاسو سره هغه کمپنی ده چې دی لوکیشن کمال ته ګرانه USA کې دی یونایټډ سټیټ اف امریکا او مایکروسافټ کمپنی موږ او تاسو سره چې کوم اونر دی هغه یو مشهوره چهره ده چې سنومیږي موږ او تاسو سره بیل ګیټس بعض استادانو دلته کې افواګه ډکړ دی بیل ګیټس اتم فیل دی ما ته خندا په دې راځي چې اتم فیل دومره ترقی د خپل کتاب شته ګرانه اباوټ بیل ګیټس د خپل لیکلي چې زه په ماشومتوب کې ډیر شوق وم ډیر روان په سکول کې وم او په اتم صنف کې ما شوخي وکړو زه استاد وشړلم دانو چې ګینه ما سکول پرې اوس زه د صنف نه وشړلم او د سکول نه خارج کړم خو ما استاد ته په هغه وخت کې چې زه به ځان د شخصیت جوړوم چې ټوله دنیا به ما پیژني او هغه سکول مې پرې اوس په بل سکول کې مې داخله واغسته او ما غو چې رو ترقی مې وکړو د سافټویر انجینیرینګ مې وکړ د سافټویر د جوړولو مسلکي توب یې وکړ داسې شو چې نن سبا ورته فادر اف کمپیوټر ویل کېږي د کمپیوټر پلار نو دا تم فیل نه دی ګرانه د خپل زده کړې په هغې سکول کې بریک کړي دي او په بل سکول کې فالو کړي دي د بیل ګیټس په اړه دلته عجیبه افواګانې دا هم ګډې دي چې د بیل ګیټس څوک 11 زامنې دي 10 لورګانې دي څوک وایي نه 9 زامنې دي او 3 لورګانې دي عجیبه افواګانې خو بیل ګیټس اول زه تاسو ته وښیم ګرانه دلته موږ سره د ارشي تصویران شته دا ټول درته بیا اچوم ښه مطلب د انپوټ یونټس کم تصویران دي او د اوسیډ رومونو کم یو دي او دلته راشه مکمل A to Z دا ټول درته درکوم ګرانه بیا نو راځو بیل ګیټس څوک دی دا موږ تاسو سره ګرانه بیل ګیټس دی د بیل ګیټس فامیل صرف دا دی 2 لوریانې لري او 1 زوی لري اور بس دا نور په فامیل کې څوک نه لري او دا اوس غټ شوي دي چې په دې کې مشرۍ لور 4 ورځې مخکې د بیل ګیټس ملکیت پرې اغوست بیل ګیټس سره څه شی وکړل ګډ بای ورته زما ستا دولت او ستا راکړه ورکړه نه د پکار او د یو عام انسان یو غریب هلک ته هغې خوښ کړی دی هلته خو خپلواکي ده چې چا څه وکړل هغه کوي نو دا 4 ورځې مخکې دغه خبره ګډه شوې ده چې دې کومه دا مشرۍ لور وه د بیل ګیټس پراپرټي یا د بیل ګیټس چې کوم مال دولت و هغه پرېغوسته او چې جدا شوې ده خو دا خبره لا خپله بیل ګیټس په خپل پیج باندې نه ده ورکړې او څوک ته لا پوره خبره
نه دي. خو په فیسبوک اسې یو خبر روان دی پته نه لګېږي. نو دا بیل ګیټس دی ګرانه. بل دا خبر عام ده بیل ګیټس د دنیا مالداره ترین انسان دی. نه ګرانه بیل ګیټس نن سبا د دنیا اوم مالداره ترین انسان دی چې د کل اساسا 1.9 کرب ډالر دي. د سر 1.9 کرب ډالر دي. بیل ګیټس دی باوجود چې فادر اف کمپیوټر ورته ویل کیږي، د کمپیوټر پلار ورته ویل کیږي، خو د بیا هم د پیسو شمارل لپاره 240 نفر کېنولي. دا خپل په خپل ویب سایټ باندې ورکوي چې کمپیوټر از ناٹ ټرسټیبل پلیټفارم. دا اعتباري ماشین نه دی. سم دم به بند کی چې ویلګي هارد ډیسک به خراب وي، سم دم به بند کی چې ویلګي وینډوز به والی. نو دی باوجود چې دا د کمپیوټر پلار دی بیا هم د دې راکړه ورکړه پیسو څومره سیستم چې دی دا د عام انسان په لاس کې، د کمپیوټر په لاس کې نه دی. د بیل ګیټس په یو انټرویو کې ویل شوي دي چې ما سره په مایکروسافټ کمپنۍ کې آل اوور د ورلډ 193 لکه کارکونکي دي. په مایکروسافټ کمپنۍ کې 1.93 لکه کارکونکي ما سره کار کوي. خو دې منیجر وایي چې نه دا کارکونکي ابو دین 2 کروڑز دي او دا 2 کروڑو نه زیات کارکونکي موږ لرو چې دنیا لارجست کمپنی ورته وایي ګرانه، غټه کمپنی د دنیا. اوس موږ او تاسو سره بیل ګیټس نه د مایکروسافټ کمپنی چې دا دوی ورکوي نړیوال اسناد. یو اسناد خو دې سی وي چې موږ تاسو ته درکو. دا موږ او تاسو سره ګرانه لوکل سرټیفیکیټ دی. دا صرف په افغانستان کې منل کیږي، بهر کوم ملک کې نه منل کیږي. یا د بهر نه چې موږ کوم اسناد افغانستان ته وړو دلته منل کیږي نه منل کیږي. پاکستان کې ما تعلیم کړی دلته زه راوړم ما سره څوک مني نه مني. دلته زه تعلیم وکړم هلته ویل سم هلته راسره څوک مني نه مني چې تر څو ما د هماغې فورس هماغې ګورنمنټ نه رجسټر کړي نه وي. نو تر هغې پورې انلیګل دي، صحیح نه دي موږ او تاسو سره. خو مایکروسافټ کمپني چې دا تا د هر یو سافټویر دپاره آنلاین سافټویر درکوي، آنلاین سرټیفیکیټ درکوي چې دا په ټوله دنیا کې منل کېږي. او که ته غواړې چې د وینورډ دپاره د څه شي دپاره ګرانه وینورډ دپاره، ایکسل دپاره، ایکسس دپاره او د پاور پوینټ دپاره نړیوال اسناد واخلي، مایکروسافټ کمپني درکوي درته. د دې ټولو سرورڼو یو اسناد راځي او به داسې اسناد وي چې تاسو سره به د دنیا په هر ګوټ کې خلک مني. اوس موږ او تاسو سره دغه اسناد داسې هم نه دي چې بس ورشه او راواخله ټوپونه کچېله ما اسناد واخیستل. دا روز لري، قوانین لري. اول خو بس تاسو ذهنیت ته دا رهي چې سرجي دې کمپني خو موږ او تاسو دلته نه ده، زه به دې اسناد دپاره امریکا ته ځم. زیاتر ټیچر زیاتر رونه دې لا نه دي خبر چې مایکروسافټ کمپني په افغانستان کې هم برانچ لري. ډېر رونه ته نه دي خبر، ډېر کمپیوټر سره اشنایي لري خو دې نه خبر نه دي چې دوی دلته برانچ شته که نه شته. فرسټ ټایم زما ښه یاد شي پاکستان کې هم د کرزي بابا زمانه وه، 2006 کال ختمېدلو، د 2000 کال شروع کېدلو چې مایکروسافټ کمپنۍ په خپل ویب سایټ باندې ورکړل چې نو وی آر ان افغانستان. 4 ساعته پې صرف دا میسج په انټرنیټ کې چې موږ چېرته یو په افغانستان کې او په کوم ځای کې ګرانه په هرات کې. لومړی دفتر دوی چېرته خلاص کړ؟ هرات کې خلاص. خو وخت و زمان تېرېده، د اشرف غني په زمانه کې هرات کې لږ حالت را خراب شو او 2012 ختمېدلو او د 2014 شروع کېدلو چې دوی بیا د 4 ساعتو دپاره په انټرنیټ باندې ورکړل چې وی آر چینجډ ان افغانستان. موږ په افغانستان کې څه ومومه؟ تغییر ومومه. او کوم ځای ورکړی چې دا برانچ یې کوم هلته انتقال کړه؟ کابل ته. او څه شی نوم یې ورته ورکړه ګرانه؟ لاجیک. چې کله هم کابل کې تا د لاجیک په نوم باندې دفتر وکړه دا به د چا برانچ وي ګرانه؟ هغه به د مایکروسافټ کمپنۍ برانچ وي چې اوس حالت خراب شوي دي، خپل سټاف هغوی موړی دی. خو افغانستان چې کوم باشنده سټاف دی هغه لا لګېری کار کوي ګرانه. نو ته به ورشې دې برانچ ته ورته ووایې زه غواړم چې نړیوال اسناد حاصل کړم. نو داسې نه چې تا ته وایي والا زه مزې کوه. رولز لري. اول ته باید څونه افغانۍ ورکړي ګرانه؟ 40,000 افغانۍ ورکړي یا 48,000 کلدارې. د څه شي دپاره به ته دا ورکړي ګرانه؟ دا اماونټ د ایګزام دپاره تا نه امتحان اخیستل کېږي. که کامیاب شوي بیا اسناد درکول کېږي، که ناکام شي پیسې ډوبې شوي مزې کوه. خو تا 40,000 افغانۍ ورکړلې، دا پیسې وصول شوي، میسج امریکا ته لاړ، تا ته بیرته ریسپانس راځي چې د امتحان دپاره د تاریخ انتخاب کا.
امتحان تاریخ ستا په خوښه دی. سلیری ساعته بعد ورکې، سلیری ساعتو نه مخکې نه کېږي، هفته بعد ورکې، میاشت بعد، کال بعد، چې کله ستا خوښه وي. امتحان دپاره به تاریخ ته خوښې. ولې که سبا را نغلی ستا د پیسې سوځي او ملامتۍ تا ځکه تا نوم انتخاب تا ځان ته تاریخ انتخاب کړو چې ته رانغلې زمونږ در باندې څه چې په ورځ رانغلې ستا پیسې اوس سوځي، ستا چانس مس شو. خو تا ته پته ولګي چې زما مشکل راغی. مطلب موږ راغلو نن موږ تاسو سره 18 دی، فور ایگزامپل 23 تاریخ دی 18 میاشتې 2021 کې، یعنی په بله هفته کې موږ تاریخ وخت کا او یو ځل ما ته پته ولګي چې ولا زما کور کې څه خوشحالي را روانه ده. نو 23 ساعته مخکې به ته دفتر ته زنګ وې ورته وې زما نوم پلان کړی، کوډ مې پلان کړی، په دې ورځ زما تاریخ تو دا تاریخ زه پلانکي تاریخ ته بدلوم. 23 ساعته مخکې. ولې ځکه د امتحان د کینیډا په ټایم دی او د کینیډا او د افغانستان ترمنځ 23.5 ساعته فرق دی. نو چې یو ځل در باندې 23 ساعته واوړېدل او 23 ساعته نه ټایم کم شو، بیا ته امتحان وخت نشي بدلولی. خو 23 ساعته مخکې به ته زنګ وهې او ځان ته به د امتحان وخت بدلې. خدا ستا د امتحان وخت شو، امتحان ته په دې ټایم ورکې. اول امتحان کې تاسو نه څومره پوښتنې کېږي؟ 250 پوښتنې دنه کېږي. دا پوښتنې په 4 پروګرامونو کې، ورډ، ایکسل، ایکسس، پاور پوینټ کې. ښه کار دا دی چې په دې کې ټول سوالونه څه شی دي؟ 4 جواب دي، تشریح پکې سم نشته، بس جوز دی او مخکې ځه، جوز دی او مخکې ځه. غونډ موږ هم تاسو سره سلیکشن ده. بل ښه کار په دې کې دا دی چې دوی درکوي تاسو څه شی؟ ډمز مین واټ، تیار حل شوي سوالونه. لکه اوس تاسو نه ما وینډوز امتحان اخیسته، تاسو زه مخکې نه 50 سواله درکم تیار جوړ سوال او جواب، او درته چې په دې 500 کې زه تاسو نه 9 پوښتنې په امتحان کې راوړم، خو زده تاسو 50 کوئ. داسې دویم درته درکوي تیار حل شوي 500 یا 700 پوښتنې درته درکوي او درته وایي تا نه چې کومې 250 پوښتنې کېږي او په دې کې حتما موجود دي، یو نقل درکوي ځکه پیسه غټه پیسه ده. چې په دې کې هم ته ناکامېږي نو بیا د خدای مال شه. درته په نښه کوي نه ګوره چې ولا پلان کې سوال به راځي. دا یو کلو ده، یو نقل دی. بل موږ او تاسو سره د امتحان دپاره څه شی دي ګرانه؟ 2 چانس دي موږ او تاسو سره. فور ایگزامپل ته یو ځل څه شی شو امتحان دې ورکړه، اسات دې مشي ته ناکام شوې، ته کوی شي چې بیا ورشي بیا امتحان ورکړي، خو بیا به هم ته 40,000 افغانۍ ورکړي. چې دا حالي څه ویم که څوک امتحان ورکړي. نو دوی تا نه ګرانه 2 چانس درته درکوي، یو دلته ناکام شي بیا به ته ورځې، که بیا امتحان ته ورکوي بیا به ما همدغه رولز فالو کوې. خو که ته دویم ځل هم ناکام شي نو ستا NIC نیشنل آی ډي کارډ، یعنې ستا تذکیره چې کومه ده دا خو په ملک کې د هر نفر دپاره یو نمبر وي که نه، داسې خو نه چې زما د تذکیرې کوم نمبر دی هغه د ده د تذکیرې وي. نو به دغه تذکیري نمبر ستا هلته په کمپنۍ کې شي بلاک شي. په دې تذکیري نمبر باندې به د افغانستان نه بیا څوک امتحان نه ورکوي. خو موږ ته چل راځي ورځو دستي ورته ورانه ورکه شوې ده بله که نه ده. نو بل موږ او تاسو ګران د امتحان دپاره څومره ټایم درکوي؟ 3 hours. امتحان به په 100 ساعتو کې ورکوي، په 3 ساعتو کې به ورکوي. بل د دې امتحان ټوټل مارک څومره دي؟ 1000 نمبرې دي. د کامیابېدو دپاره به ته څو نمبرې وړي؟ 200. که چېرته تا څومره نمبر وړي ګرانه؟ 699.9 as you are fail، ته ناکام یې. په یو پوینټ دې ناکام یې. ښه خلک ما کتلي دي په یو پوینټ غریب ناکام شوی، کړکې یې والي، چغې یې والي چې یو پوینټ خو دې خیر د الله د رضا دپاره را کړی، خو نه ګران نه یې مني در سره. ولې؟ ځکه ستا پرچه کمپیوټر چک کوي، انسان یې نه چک کوي. او کمپیوټر نه تا پیژني نه بیل ګیټس پیژني، صرف خپله رهنمایي پیژني. نو که پوره سوال دې حل کړو پوره نمبر یې به درکوي، که نیم سوال دې حل کړو نیمې نمبر یې به درکوي، که نو دې حل کړی زیره خبر چې نمبر یې ورته نه درکوي. خو دغه ټول چې کوم قوانین دي دا ته عملي کړل. 24 تاریخ شو ورلې کابل ته ورته ویل زه امتحان ورکوم. نو امتحان هم داسې نه دی لکه زمونږ او ستاسو چې امتحان حال ته ځو تیار هم ټیم برابر کړی، هلکه ته به مخکې کښېنې ګوره، هلکه ته به وروسته کښېنې ګوره، که نه ده مکمل داسې مسلح راځو. داسې شیز نه دی ګرانه چې څنګه تاسو د امتحان ځای ته ورشئ ورته وایي زما امتحان دی، اول ستا په تن چې څه شی دي دا ټول لباس هر څه د ناخوا کوي. د هغوی خپل زیړې جامې دي، یعنې زیړ پینټ شرټ دی دا درته درکوي. او داسې یو کمره وي، دې کمره کې به یوازې ته کښېنې
تاسو سره بل څوک نه وي او دا کمره چې ده دا 2 چابیانې لري په یو چابي باندې ګیټ دننه نه خلاصېږي په بل چابي باندې ګیټ د بهر نه یو هغوی ځان سره کې یو تا ته درکړي صرف په جب کې به دا چابي بل به هېڅ نه ولې چابي درکوي که ته د 3 ساعتو نه مخکې امتحان حل کړي نو ته بیا په هغه تشه کوټه کې څه کوې خو تیاره سره چابي وي ګیټ به کلاو کړي ورو به وځي خو که 3 ساعته در باندې پوره شو نو هغوی تا ته صرف 2 سکنډه ګوري چې څنګه 2 سکنډه ووړي بس ګیټ در پسې کلاو درته یوځه هله شاته ستا وخت پوره دی امتحان هم ګرانه په پارچو کې نه دی چې تا ته بس دومره بنډل کېږي ولا شروع شه امتحان یې ګرانه څه شي کې دی سکرین کې دی آنلاین داسې یو سکرین لګېدلی او دې د پاسه یو کیمره لګېدلې او تا د امریکا نه ګوري دلته چې کابل کې کوم نفر ناست دي دا صرف دې دپاره غریب ناست دي تا ته وایي چې احمد ورننوځه ستا امتحان دی او جانه روزه ستا امتحان ختم شو بس دا هېڅ حق نه لري نور داسې یو سکرین لګېدلی دې ته بره کیمره لګېدلې تا د امریکا نه ګوري دې سکرین ته لاندې داسې ټیبل پروت وي په دې ټیبل 2 شیان وي یو موز وي یو پرنټر وي ګرانه موز د څه دپاره موز د دې دپاره وي چې تا ته سوال راځي جز به انتخابي او نیکسټ به وهي سوال راځي جز به انتخابي او نیکسټ به وهي او پرنټر د څه دپاره وي چې څنګه ته 250 پوښتنه حل کړي او فینش آن د سپوټ ځای په ځای تا ته ستا ریزلټ درکوي دا نه چې لکه صبر وکړه کال بعد به درته ګورو ځای په ځای آن د سپوټ درته ریزلټ پرنټ کوي اساد دې مشي که ناکام شوي خو ستا د 40,000 افغانو قیمت یوه سپینه پارچه شوه په مخه دې ښه شاته ونه ګوري وځه خو که ته کامیاب شوي نو هغه سپینه پارچه به راوالې بار چې کوم نفر ناست دی هغه ته به یې ورکړې ورته به وایي زه کامیاب شوی نو هغه تا نه په بدل کې 15 نمبر اخلي 4 نمبره به ستا د کورنۍ نه ستا نمبر د کاکا د ماما د ورور پلار یو نمبر به ستا د ګاونډي خو موږ هغه د ګاونډي نمبر هم خپل ورکړه هغه ته څه پته لګېږي هغه هم ورته خپل ورکوي نو تا ته بیا 2 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد یا 6 میاشتې بعد نړیوال اسناد راځي چې دا صرف سرټیفیکیټ نه وي ګرانه 3 شیزانې یو سرټیفیکیټ وي یو کیپ وي پاکې بیل ګیټس دستخط کړي او دریم ګرانه کارډ چې کارډ نه په افغانستان کې دا خلک چاته ورکوي نه په پاکستان کې دا خلک چاته ورکوي ولې ځکه هغه کارډ کې دا سهولت دی چې د انټرنیټ د دنیا نه سره کم سافټویر سره کم گیم سره کم شی ته ډاونلوډ کې صرف کوډ ورکوو خپل نوم ورکوو ته فری ډاونلوډ کولی شي مفته بدون د کم لګښت څخه هغه به دا ظالمان ترې وباسي او په کمپنیانو باندې یا په غټو غټو مؤسسو باندې په 3,000 په 4,000 ډالر باندې خرڅوي هغه بیا موږ تاسو ته نه میلاوي خو هغه نړیوال اسناد چې کله تاسو سره میلاو شي هغه د څه په نوم باندې دي ګرانه هغه موږ او تاسو سره د موز په نوم باندې دي چې دلته ته موږ او تاسو کورس جوړ کړی دی تاسو به کتلي اول ما خپله غاړه په بورډونو کې لیدلي MOS څه اوس خلک دلته عادت په دې شي دي نو ځکه تاسو ته ما په اول کې ویلل چې موږ موز نه وایو ګرانه موږ څه شی وایو موږ MS Office وایو موږ CAT نه وایو موږ DAT دا شي نه وایو موږ MS Office وایو ګرانه او د MS Office د نړیوالو اسنادو نوم څه شی دی ګرانه موز دی سره د دې موز په نوم باندې د کمپیوټر په دنیا کې څه شته نه دا نوم هغوی څه شته انتخاب کړی دی انټرنیشنل سرټیفیکیټ ته انتخاب کړی دی لا زیاتو کورسونو والا تاسو وګورئ په اعلان کې پکې غاټ ایم لیکلی د اعلانات تاسو لږ غور کې کله ګورئ ډېرو پکې ایم ورکړی بیخي په ګرمه کې راغلي نو ای خو پکې شته نه دی ګرانه که ای پکې تاسو ورکوئ بیا ته د کمپیوټر موز جوړېږي او بیا مو هم دا اسناد کامیاب نفرو ته ورکول کېږي ناکام نفرو ته نه ورکول کېږي چې د دې موږ او تاسو سره فل فارم پوره معنی څه ده د ام مطلب موږ او تاسو سره څه راځي ګرانه مایکروسافټ چې د کمپنۍ نوم دی د او مطلب موږ او تاسو سره څه راځي آفیس چې د مضمون نوم دی د یو مطلب موږ او تاسو سره څه راځي یوزر چې استعمال کوونکي ته وایي او د اس مطلب موږ او تاسو سره څه راځي سپیشلیسټ یعنی ماهر تاسو ته مې وایي چې دا اسناد چاته ورکول کېږي کامیاب نفر ته ماهر ته نه چاته کامیاب نفر ته نو دوی ویل چې په دې کمپنۍ کې په دې مضمون باندې څوک کار وکړي به څه شی وي هغه ماهر وي ځکه چې کامیاب شي خو ماهر شوي که نه پوه شولې ته خو دوی چې دي ګرانه اوس یې دا نوم بدل کړی دی د 22 تاریخ د 10 میاشتې 2012 کې دا بدل که څه شته ګرانه MOS
اس دلته ګورم غاټ لیکل ام او اس چوکې تالاشۍ کې بورډ لګولی او چوکې مخابرات کې بورډ لګولی او د چې دې د کابل اډې په لم بورډ لګولی دا کورس ته چې ننوځئ غاټ مې لیکلي ام او اس ته به وایي چې زه داسې بل ګیټس یم چې خلکو ته دا شیز ښیم خو بزنس دی تجارت دی بس دا نوم ورکول شوی دی اوس تا نه څوک تپوس وکړي پخوا ام او یو اس نوم او اوس ام او اس نوم شو ولې زیات ترونه به داسې ستاسو شوقوا کې چې هغوی به کمپیوټر ویلي دا نن دې تپوس وکړه ته کوم پروګرام ډایرکټ ورته زه ام او اس وایم ورته پخوا دې نوم ام او یو اس اوس ام او اس شو ولې د دې ولې جواب به هغوی سره نه وي انشاءالله تعالی یاد ساتئ دا نوم چې دې اسنادو څه وخت کې و دا اسناد صرف د امریکا په 40 ایالتو کې منل کېدل بل چا نه منل افغانستان نه منل پاکستان نه منل ایران نه منل صرف د امریکا په 40 ایالاتو کې منل کېدل خو چې کله دغه اسناد انټرنیشنل شو او ټولې دنیا ورسره ومنل نو د دې نوم یې څه ته بلکې ګرانه ام او اس ته ویوي ترې اخواک وویل چې چا امتحان ورکړو کامیاب شو هغه څه شی دی بس ماهر دی نو دا موږ او تا د څه په باره کې معلومات وګرانه د مایکروسافټ کمپنۍ په باره کې بس څوک پوه نه شو ګورې خاص تپوس یې ښه ډایرکټ تپوس کوئ ګورې زه هغه استادانو نه یم چې زه خفه شم استاد د وینډوز چا کشف په ګپ هم نه پوهېږي مړه وینډوز چا کشف کړي بل ګیټ کشف کړي زه کوم نه وایم چې وینډوز بل ګیټس جوړه کړې ده بل ونه وایي چې د چا ریچا پلین کشف کړی ګورې پوه شو په دې باندې مشکل خو به نه انشاءالله تعالی راځو دا سیف کو ځان سره په ډیسکټاپ باندې مایکروسافټ کمپنی نوټ ښه راځو ګرانه د نن ورځ ټریک یا د نن ورځ اضافي معلومات ته ګرانه دا درته ووایم چې how we can block USB on our computer څنګه کولی شو چې فلش په کمپیوټر باندې څه شی کو بند فلش راکړی دی لیونی ته ګوره راځو وایو چې څه شی په کمپیوټر باندې بندوه USB دې نه خلک سخت په عذاب دي ولې د وایرس میډیا ده کمپیوټر سره څنګه کنیکټ کړي وایرس دې څه ته لاړ شي کمپیوټر ته خو په دې شرط چې لاک نه زیات درونه څه وایي و چې کله کمپیوټر سره کنیکټ کړي او غواړي چې ستا کمپیوټر ته وایرس داخل نشي و داسې کار وکړه د دې ځینې مه خلاصوه فور ایگزامپل زه راځم دلته موږ ورته دا فلش دی که نه ولې دې ځینې مه خلاصوه چې ورته ولې ولې دې ځای یې خلاص کړه ډېټا خو پکې ډېره نه ته راکړه کلکله خانه نه بلاک کېږي ماړه اوه زیرزمینۍ کې اچولې ده لاندې جب د هغې ته یې ورېشتلې ده نو ګوره فلش ما ورکړه زیات تورونه وایي دلته ښې کلک او دې نه خلاصوي یا په ډبل کلیک سره دلته یې مه خلاصوه چې ورته یې ولې و دې نه وایرس ورځي وایي له دې ځایه خلاصوه عجیبه خبره دی د هغې نه فلش خلاصول یا دې نه فلش خلاصول چې کمپیوټر سره دې کنیکټ کړه او بندیز پې نه و ستا کمپیوټر ته حتما د دې نه څه ځي ګرانه وایرس اوس زه غواړم چې په کمپیوټر باندې فلش څه شی کم بلاک کم ګورې اول دې فلش ته ما خلاص کړې که نه زه راځم د دې نه ځان سره دا ډیټا کاپي کوم او راځم ځان سره دا زه پیسټ کوم دا ډیټا ترې ما واغېستله که مې نه اغېستله ډیټا ترې واغېستل شو که نه زه راځم ځان سره ورته دا ډیټا ورلیږم راځم ځان سره دا ډیټا ورته ورلیږم زما د کمپیوټر نه فلش ته ډیټا لاړله که نه هم ترې ډیټا اغېستل کېږي او هم ورته ډیټا ورځي زم نه فلش بلاک کا چې نه دې څوک ډیټا واخلي او نور د څوک ډیټا ورکړي په ادارو کې په کورونو کې په دفاترو کې دې کار ډېر زبردست دی باید تاسو شی کوئ فلش بندول زده کوئ زیات ترونه څه کوي وایي که ته غواړې چې فلش بند کړي په کمپیوټر ښه کلیک په کمپیوټر باندې وکړه څه ته راشه ډیوایس منیجر ته راشه اور په ډیوایس منیجر کې وایي څه ته راشه اخري آپشن ته USB یونیورسل سیریل بس دا د USB پورا فورم دی پورا معنا یې ده وایي په دې باندې کلیک وکړه اور ښه کلیک په دې باندې کوه او دا ډسیبل کوه ښه کلیک پې کوه او ډسیبل کوه غلط که دا کارم وک نو ستا د کمپیوټر سره به د USB والا شي ټول کار پرېږدي لکه موږ سره دا کیبورډ USB والا دی که نه دا به کار نه کوي موز د کیبورډ USB والا شته دی موبایل او کیبل چې کوم دی
یو اس بي والا شته ګرانه پرنټر یو اس بي والا دي بلا شي نه څه دي یو اس بي والا ټول به کار پرېږدي خو زه یم نه دا شیان د کار کوي صرف یو اس بي دې راته کار پرېږدي یو اس بي دې بند شي نو تاسو ته پته شته د یو اس بي نوم خپل څه شی دی نه ګرانه ریمووبل ډیسک دلته د څه شی ورکړی دی د لازمي د څه بلا ده یو بل فلش راته راکړي چې رینیم نه چیرینه هم نه دي یو فلش راکې نوم هم نه ورکړی نو زه راځم ځان سره ګرانه اور دا فلش ورکوم د یو اس بي خپل نوم ریمووبل ډیسک دی ګرانه ښه دا وګوره جي صاحب تا خو نوم ورکړی که نه دا ایچ پي ده دا ټول د دکاندارانو نه چیرې دی نوم نه غلی شه خبرې مه کوه دا خو به نه یې استاد وایي زما په نوم به ورته یې وایې ګوره نو یې څنګه نو راځم ځان سره ګرانه د یو اس بي خپل نوم ګوره څه شی دی ریمووبل ډیسک دی ظالم خو پکې د ستنې ځای هم نه دی پرې اغوستی نو دا زه بلاک کوم ځان سره ښه کلیک به ځان سره پر سټارټ سکرین بټن باندې ګوسه دا به راشي په دغه سټارټ سکرین بټن باندې ټیک شوه اور څه به راشي رن کمانډ ته یې د راوړلو د رن کمانډ لنډه لار وینډوز بټن پلس آر وینډوز ارو هم سره راځي ګران تاسو سره رن کمانډ در سره راځي سره راځي رن کمانډ وینډوز بټن پلس آر ټیک شو رن کمانډ کې بس سول کې ځان سره gpedit.msc gpedit.msc دا بس کې اوکے اوکے نه بعد بس وایي یس اور اس کے بعد ستا والا شي ایڈمنسٹریٹو ټمپلیټس تا ګوري دوه دي ښا یو اوپر والا دی او یو نیچه والا دی لاندینی ته بځي دا اسنه چې پورته تاسو لاړ شي لاندې ایڈمنسٹریټو ټمپلیټس ته براشي پای کې بس ته راشي ګرانه سیستم ته پای کې بس ته راشي ریمووبل سټوریج ایکسس ته ګوره دا یو اس بي نوم راغسته دی اور پدې کې بس ته راشي ریمووبل ډیسک ډینه ریډ ایکسس خلاصي کې دی نه ډبل کلیک په کې څه ورته والی انیبل اوکے راځم ریمووبل ډیسک ډینه رائټ ایکسس سدي ته غستل کیږم نه انیبل اوکے اور بس دا بند کا اور کمپیوټر د پیغام استعماله سو کوم راځي د فلش خلاصي خفه نشي خلاصوله راځي ستګه کمپیوټر نه ډیټا ورړی نشي ورړول نه به د سوق ډیټا غستې شي او نه ورته ډیټا سوق ورلېږي شي ټرای اگین نشي کولای ته نه دا د کار شروع کی واپس انیبل دي شي نو را بشم اما غرن کمانډ کی gpedit.msc دا به اوکے کم او دا بس کم یس دنه بعد بس ته لاړ شم ایڈمنسٹریټیو ټمپلیټس ته داغه نه بعد بس ته لاړ شم سیستم ته داغه نه بعد بس ته لاړ شم ریمووبل سټوریج ایکسس ته داغه نه بعد بس ته لاړ شم ریمووبل ډیسک ډینه ریډ ایکسس ډبل کلیک اور ډبل کلیک نه بعد نوٹ کنفیگر اوکے اور رائٹ ایکسس باندې هم ډبل کلیک وګوره میسج درکار و شروع نوٹ کنفیگر اوکے اور دینه بعد بند کا اور راشه شخصي هو به کیسه شي نه ډبل کلیک پیو کها سب شي در سره ګرانا خلاص ته څه شي اخلي ځن سره نور رائټ کلیک اور سب پیو کا کاپی اور بند کړه کلیک پیسټ ډیټا ته غستیم شو ډیټا ورته ورلګي پوه شو په دی باندې مشکل خبر ان شاء الله تعالی دا هفته پورز بدرتوایم چې how we can lock the screen but without password دا سکرین څنګه لاکی خو بدون د پاسورډ څخه دلته کې زیات ترونه نه منو دا امکان نه لري خو انسان د کمانه یې شو د سن بل ټرک درته وخت بیرته دار آیات کې سرجی هغه ټریک راته وخا مشکل خبري ان شاء الله تعالی دا ریکارډینګ ورته سیټ کوم بنه سبق خو څه مشکل نه تاسو کولای شئ ګورخه د ار ټاپک چې کوم نوم یې غبر تاخير کې ذکر کوم مایکروسافت کمپنی انفارمیشن ټیک شو دا نن ویډیو د دې په اړه کې او دا مولې څه شګرانه دا نن ورځي نوټ هم پام دی فایل کې شته